سلام دوستانو، نن در سره د یو دوه کلماتو وظیفه شیر کوم. اول خدا دوی کلمات دي و الله پاک ته ډېرې خوښې کلمات دي. د دې کلماتو په ویلو سره الله پاک و انسان ته ډېر اجرونه ورکوي. د دې کلماتو په ویلو سره الله پاک و انسان ته ډېر ثوابونه ورکوي، او بل خواته د دې کلماتو په ویلو سره الله پاک و انسان ته رزق او روزي ورکوي. دا دوی کلمات چې دي پر ژبه باندې ډېر سپکې دي، لیکن په آخرت کې په میزان او ترازو کې بیا ډېرې درنې دي. نو انسان چې د دې کلماتو ورد کوي، انسان ته به دوه قسمه ګټې ملاویږي. یوه به ګټه د دنیا وي او بله به ګټه د آخرت وي. د دنیا ګټه دا ده چې انسان یې وایي دا کلمات، الله پاک به و انسان ته له دی جانبه الله پاک به انسان ته له دی طرفه رزق او روزي ورکړي چې د انسان به ګمان هم نه وي. خو بل طرف ته بله ګټه د دې کلماتو دا ده چې دا په آخرت کې په ترازو کې ډېرې درنې دي، او بله ګټه د دې کلماتو دا ده چې انسان یې وایي، انسان چې څه ګناهونه دي الله پاک به انسان ته دا ګناهونه ورمات کړي. نو دوستانو څونه غټه خبره ده چې د یو دوو کلمو په وجه الله پاک له ما و تاسو سره دونه احسان